د کونړ غازي آباد ولسوالۍ کنهګویي سیمه کې د 3.5 میلیون افغانیو په لګښت د څښاک د پاکو اوبو شبکه بشپړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه چې نږدې 300 کورنۍ به ترې ګټه اخلي. د کلو پراختیا او بیرغونې رئیس شمس الرحمن سیلاب وایي اسلامي امارت هوډ کړی چې د ولس عمده ستونزې هوارې کړي. د زیاته کړه پاتې کورنۍ به هم ډېر ژر د څښاک د پاکو اوبو برخمنې شي. دا خو ته یو لوی انعام د دې کلي دپاره وشو. په راتلونکي کال کې 5,000 نه 6,000 پورې کورنو ته په غونډ کونړ مختلفو ولسوالو کې چې 14 ولسوالۍ د مرکز په شمول باندې دې ټولو کې به موږ دا خدمت انشاءالله کوو. د ډاکار موسسې مسؤل انجینر وایي دغه شبکه 8,800 متره اوږدوالی، 40 متره مکعبه ذخیره او 298 کورنۍ به ترې ګټه پورته کوي چې د 9 میاشتو په موده کې چارې سرته رسېدلې دي. د ګنهکوی د کلي د غازي آباد ولسوالۍ مربوط د اوبو رسونې شبکه ده چې نن ورځې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوله. د سیمې خلک په دې خوښ دي او وایي دوی له وړاندې د خوړ او ویالو د ناپاکو اوبو څخه ګټه اخیسته. زموږ زنانه زموږ ماشومان دا د 1 کیلومتر په مسافه کې موږ ته تشې هغه د څښاک اوبه راوړلې چې هغه هم صفا نه وي، یعنې د خوړ او یا دغه شانته د یو ویالې اوبه وي چې زموږ هغه ماشومان چې تکلیفېده، هغه خلک چې تکلیفېده او هغې اوبه موږ ته راانتقالولې، د هغه ټول شتون زموږ ختم شو. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په دې ولایت کې ورته 9 شبکې بشپړې شوي چې په سلګونو خلک ترې دا وخت ګټه پورته کوي.